ګرانو لیدونکو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې ټول جوړ او روغ یاست. نن موږ د الف درس وایو. الف د پښتو الفبا اول توری دی. نو راځئ چې الف زده کړو. الف انار. دا اجمل دی. اجمل انار راوړ. زما انار خوښ دی. اوس نو تاسو دا دوې جملې زما سره ووایاست. اجمل انار راوړ. زما انار خوښ دی. تاسو ګورئ په دا دواړو جملو کې په اجمل، انار، راوړ او زما کې ټول الف راغلی دی. اوس به وګورو چې نور کوم نومونه له الف څخه شروع کیږي. موږ تر مخه وویل چې له الف څخه انار راځي. الف، نون، الف، ر، انار. اوس دا راته ووایاست چې دا څه شی دی؟ انګور. آفرین، دا هم له الف څخه شروع کیږي. او دا کوم ځای دی؟ افغانستان. آفرین، دا هم د الف څخه پیلیږي. اوس نو موږ ګورو چې له الف څخه انار، انګور او افغانستان راځي. اوس به موږ وګورو چې الف چې په مابینځ یا د لغت په آخر کې راسي نو څنګه ایسي. ګورئ، دا پلار دی، هغه یې زوی دی او دا بل یې پلار دی. پلار ته په انګلیسي باندې فادر یا ډاډ وایي. تاسو ګورئ د پلار په لغت کې الف په مابینځ کې راغلی دی. پ، لام، الف، ر. دا انا ده. انا د مور یا د پلار مور ته وایي او په انګلیسي کې ګرانډ مادر او یا ګرانډ ما ورته وایي. تاسو ګورئ د انا په لغت کې هم الف په سر او هم په آخر کې راغلی دی. الف، نون، الف. اوس نو تاسو راته ووایاست او شاوخوا مو وګورئ چې بل څه شی د الف څخه شروع کیږي. آفرین. د نن ورځې لپاره به دا درس 3 وارې په خپلو کتابچو کې ولیکئ او خپل مور پلار ته به یې وښکاره کړئ. الف انار. اجمل انار راوړ. زما انار خوښ دی. تر بیا مو پر خدای سپارم. په مخه مو ښه.